بسم الله الرحمن الرحیم. شبیر احمد امین او خدای دې وکړي چې راته جوړ او روغ به اوسېږي. دوستانو موږ د امیزون سیریز شروع کړی و او په دغه کې موږ دا خبره کړې وه چې موږ د امیزون لومړی د امیزون اصطلاحاتو باندې ځان پوهیو، د امیزون په ژبه باندې ځان پوهیو او وروسته به قدم په قدم موږ ورځو ایډوانس لیول ته. نو موږ د بیګنر نه شروع کړی او دغه کې نن یو څو اصطلاحات دي چې هغه ته ډسټریبیوټر، هولسیلر، ریټایلر او یو بله اصطلاح ده چې هغه ته بولک وایي. زه تاسو سره یو ساده مثال شریکوم. کله چې زمونږ یو جنس پکاري، یو تولید پکاري، فرض که زما پکار شو موبایل، د دې موبایل لپاره خو به زه هرګز نه ورځم کمپنۍ ته او کمپنۍ والا ته وایم چېرې ماته یو موبایل راکړه او کمپنۍ والا به هرګز دغه موبایل په ما خرڅ هم نه کړي، ولې چې هغوی په لږ مقدار کې یو شی خرڅوي نه. نو کله ګورئ کله چې یو پراډکټ دا اني پراډکټ کیدای شي، سر نه پې شروع کومه. ګوره یو پراډکټ فرض که دغه پراډکټ موبایل دی یا دغه پراډکټ قلمونه دي، نو دغه کمپنۍ والا چې دغه قلمونه جوړ کي او دوی بیا د غټ مقدار باندې دغه قلمونه خرڅ کي، ورېږي چاته ډسټریبیوټر ته ورکي او دغه ډسټریبیوټر هم بیا په غټ مقدار دا تولید ورکي هولسیلر ته ورکي. هولسیلر بیا دغه تولیدات ورکي ریټایلر ته یا پرچون فروش ته. نو مطلب دا دی چې کله چې ګوره موږ به زموږ دغه ریټایلر، پرچون فروش، هولسیلر، عمده فروش، ډسټریبیوټر، تقسیمونکي او زموږ نقش به په امیزون کې از ریټایلر وي. بله خبره دا ده چې دلته بلک یو اصطلاح ده، خدای دې وکړي چې غلط کړې مې نه. د دې نه مطلب دا دی چې کله موږ یو پراډکټ په غټ مقدار سره خریداري کوو نو دغې ته بلک وایي. ګوره علي بابا دا یو پلیټفارم دی د بزنس ټو بزنس، بي ټو بي دپاره. نو هغه نه چې کله موږ یو جنس خریداري کوو نو هغه موږ ته وایي چې یاره دا به موږ نه تاسو د بلک په شکل اخلئ، مطلب په غټ مقدار به یې اخلئ او هرګز به هغوی په واړه مقدار باندې په موږ باندې به یو جنس خرڅ هم نه کړي. نو خدای دې وکړي چې تاسو په دغه اصطلاحاتو سره پوه شوي اوسئ او د دې دپاره چې تاسو مطلب زموږ په دغې سیریز باندې ښه پوه شئ نو تاسو زموږ چینل یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ چې تر څو هره ویډیو زموږ تاسو د اول نه تر اخره پورې وګورئ، نو هغه وخت به ستاسو ذهن خلاص شي.